11 جنکشن کې د شبکې اصلاح چارې له 90 سلنې زیاتې بشپړې شوي. د کابل ښار شمال لور ته له دغه جنکشن څخه د 4مې ناحیې اړوند ګڼو ساحو ته د 108 ترانسفرمرونو له لارې برېښنا ورکول کیږي چې د ترانسفرمرونو له دې ډلې 63 هستوګنیز، 13 سوداګریز، 14 دولتي ادارو او 2 ترانسفرمرونه هم صنعتي فابریکو پورې اړوند دي. دغه جنکشن توپیر د نورو ټولو په پرتله دا دی چې برېښنا د شمال غرب او شمال سب سټیشنونو څخه تنظیمیږي او د برېښنا جنکشن ټولو ساحو کې د فیډرونو او ترانسفرمرونو اضافه بارې په ګډون ګڼې اصلاحاتي چارې له 90 سلنې زیاتې حل شوي دي. صنادیق دي چې موږ هم رنګ کړي دي، د هغه فیوزونه جنکلیتونه هغه هم زیات تعداد اصلاح کړي دي. 400 ولټ کیبلونه دي، 400 ولټ کیبلونه دي چې دا موږ هم غځولي دي او ضایعات هم د اصلاح شبکه مو هم کړې ده. نو ان شاء الله د 15% به په ډېر نږدې راتلونکي وخت کې موږ له منځه یوسو. دغه هم زیاتره کیبلونه موږ پیشنهاد کړي دي چې اوس په الحال په خریداري قرار لري او د صنادیقو لپاره چې پیوز 100 امپیر یا 380 امپیر دي او جنکلیتونه دي، دغه هم د هر څه ګروپیات موږ خپل برآورد ورکړی ده. نو ان شاء الله چې هغه په ډېر راتلونکي کې خریداري سي او په ډېر نږدې وخت کې موږ دغه 15% مطابق تخنیکي مشکلات چې موجود دي دغه به هم له منځه یوسو. د 11 جنکشن مسؤلین وایي چې د برېښنا ضایعاتو کچه د ناقانونه برېښنا کارونې مخنیوي څارنو له لارې راټیټه کړې ده او د عوایدو راټولونې برخه کې له اوږدمهاله پوروړو او پخوانیو زورواکو څخه له 15 میلیونه افغانیو زیات عواید راټول کړي چې له دې ټولو راسته راوړنو سره سره اوس هم د نورمالو عوایدو راټولونې برخه کې د جنکشن په 2مه کچه کې دی. تقریبا 15 میلیونه پیسې هغه عواید و چې هغه ډېر مخکې نه قطع دایمي باندې وو یا استفاده ترې کېدله خو پیسې نه تولولې. د هغوی کې موږ ډېر هڅه وکړله انشاءالله چې اوس فیصدي موږ زیاته راټیټه کړله، شاید 20 میلیونه هم راکمه شوي وي تر دې اندازې پورې، ځکه چې موږ فیصدي معلومه ده چې موږ په 2مه درجه کې یا په لومړۍ درجه کې قرار لرو. دلته معلومیږي چې موږ هغوی نه هم زیات عواید راټول کړل او زیات پیسې مو له هغوی نه حاصل جمع کړلې. د کابل ښار نورو ساحو په څیر که په تیر کې د زورواکو شتون له امله د پرچاویو تطبیق، د پوروړو پیرودونکو برېښنا پرې کولو او ترو مزو راټولولو چاره سخته او د تخنیکي کارکوونکو ژوند ګواښنې په بیه تمامیده، خو اوس دا ستونزه نشته او یادې چارې د برېښنا کارکوونکو له لوري په ډاډه زړه ترسره کیږي. الحمدلله د امارات پر راتګ سره د زورواکي هیڅ نشته، ټول ختم شوي دي. اوس زموږ مامورینو ته څوک مزاحمت نه کوي او کومې باقیدارانې چې وي هغه پرې وصول شوي دي. زموږ اوس د فیصدي په تقریبا د تېره دوره کې 50% رسېدلې وه او اوس هغه زورواکي نشته چې څوک مخنیوی دی مامور دی بورجو کا یا باغ ته پرېنږدي چې قطع کا، ټول په وخت سره قطع کېږي، پرې کېږي برېښنا چې باقیداري ولري. دا چې پیرودونکو ته د میټرونو اړوند ستونزو موندلو لپاره کاري بهیر اسانه او جنکشن کې ترسره شي، نو د میټرونو چک لابراتوار هم دلته جوړ شوی چې هر میاشت پکې لسګونه میټرونه چک او کنټرولېږي. میټرهای جدید، میټرهای اصلاحاتی، میټرهایی که به نسبت اصلاح شبکه به نسبت چک لابراتوار قطع میشه ما این چک میکنیم، تثبیت درجه میکنیم، میترها را باز میکنیم، درجهشون تثبیت میکنیم. و میترهایی که کسایی که در صرفیت قناعت نمیداشته باشن اونها را ما در دستگاه چی پورتیبل ما را چی میکنیم چک میکنیم. پیرودونکو څخه د برېښنا عوایدو پر وخت راټولونې لپاره د کره میټر لوستنې نوې پروسې سربیره دلته پیرودونکو ته د کور په کور بیلونو رسولو چاره هم منظمه شوي او د اړوند څانګو مسئولینو له لوري ټولې ستونزې په بشپړې همغږۍ حل کیږي. با پشت هر خانه کارمندای ما هست، همراه مامورین فنی ما و مامورین ملاحظین میتر به خانه ما تقسیمات داریم هر ماه که یکی دو روز بعد از اینکه بل در جریان توزیع باشه خودم من شخصا و همراه عامر صاحب جکشن و یا معاون صاحب جکشن از بخش عملیاتی هر ماه و شکل نمونه‌ای 5 جای 6 جای ما یک چک میکنیم. خب مطمئن میشیم که بلا خانه به خانه رسیده باشه، اگر نرسیده باشه باز ما یادداشت خود میگیریم، این جمعیت مامورین خود وظیفه میتیم که چی علت است بل مشترکین نامده باشه. د افغانستان برېښنا شرکت پلازمینه کابل او ولایتونو کې د شبکې اصلاح، ضایعاتو مخنیوي، عوایدو راټولونې او د پیرودونکو ستونزو ته پر وخت د رسیدنې لوی پرمختګونو سربیره د برېښنا ټولو پیرودونکو ته د خدماتو وړاندې کولو کې نوې اسانتیاوې راوستلې چې د اسانتیاوې ټولو برخو ته پراخیږي.